أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن د سورة المعارج پنځلسم آیات شروع کوو انشاءالله. د دې ځای پورې موږ ویلو چې کله چې انسانان په سترګو وګوري چې اسمان، ځمکه او غرونه ټوټې ټوټې شي، نو د هر سړي به یقین وشي چې د پیغمبرانو خبرې خو رښتیا وي. نو کافر به د دغې ورځ د عذاب نه د بچ کېدلو دپاره ووایي چې کاشکې چې ما خپل زامن، ښځه، ورونه، ټوله کورنۍ او قبیله د خپل سر په بدل کې ورکړې وه، خو چې زه د عذاب نه بچ شوی وم. نو الله تعالی فرمایي کله هیڅ کله هم داسې نه ده. د کم عذاب نه چې دوی ځان بچول غواړي، انها بېشکه هغه عذاب لظا لمبې وهونکی اور دی، نزاعتن چې ویستونکی دی، للشوا د پوستکو، یعنی د کفارو د سرونو، لاسونو او پښو د پوستکو. د دوزخ اور لکه د دنیا د اور په شان نه دی چې وچ او لامده دواړه سوځوي، بلکې د ګناهګار او ایماندار فرق کولی شي. مجرم د نوم نه هم پیژني او د څهرې نه هم پیژني، یعنی د دوزخ د لوري به نارې او سورې وي. مجرمان به ځان ته راغواړي، اول به ورته وایي ما ته راشه ای کافره، ما ته راشه ای منافقه، ما ته راشه ای مال جمع کوونکیه. مګر معلومه خبره ده چې خلک به دې خوا او هغې خوا تښتي. بیا به یو لوی ورمېږ لرونکی شی د دوزخ نه سر راوباسي او تښتېدونکي دوزخیان به په خپلو اوږدو شونډو داسې راټولوي او ګېډې ته به یې ور اچوي لکه مرغه چې په خپلې مښوکې سره دانې ټولوي. تدعو راغواړي به من هغه څوک ادبره چې شایې کړي وي حق ته، وتوله او مخې ګرځولی وي د ایمان څخه، وجمعه او جمع کړی وي مال، فاوعه او ساتلی یې وي، یعنی د الله تعالی حق یې ترې نه وي ورکړی. ان بېشکه الانسان انسان خلق پیدا شوی دی هلوعه بې صبره. اذا کله چې مسه وررسیږي دته الشر مصیبت او تکلیف، جزوعه فریاد کوي. و اذا او هر کله چې مسه وررسیږي دته الخیر خیر، منوعه نو منع کوونکی شي، یعنی چې مال، دولت، صحت او عزت ورکول شي نو بخیل شي، نه د چا سره کومک کوي او نه د الله تعالی په لار کې یو شی په اخلاص او مینې سره لګوي. الا المصلین، الا مگر په غیر المصلین د لمونځ کوونکو نه، یعنی دا عیب په هغو خلکو کې نشته چې لمونځ کوي، لیکن الذین هغه لمونځ کوونکي هم چې دوی علا په صلاتهم لمونځونو خپلو دائمون همیشه قایم وي، یعنی چې پرته د شرعي
عذر څخه لمونځ نه پرېږدي او همیشه یې په پوره انتظام، اطمینان او سکون سره ادا کوي. همدارنګه لاندې خلک هم د دې عیب نه بچ دي، یعنی بې صبره نه دي. والذین او هغه کسان فی اموالهم چې په مالونو د هغوی کې حق برخه معلوم معلومه وي د چا د پاره، للسائل د پاره د غوښتونکو، یعنی هغه فقیران چې خپل حاجت ښکاره کوي او سوال کوي. والمحروم او د پاره د محرومو، یعنی هغه غریب چې حاجت لري خو خپل حاجت نه ښکاره کوي او د شرم نه یا د بلې کومې وجې نه سوال نه کوي. والذین او هغه خلک هم د دې عیب نه پاک دي، یصدقون چې تصدیق او باور کوي، بیوم په ورځ الدین د جزا، یعنی د قیامت په ورځ یقین کوي. والذین او هغه کسان هم د دې عیب نه پاک دي، هم چې دوی من د عذاب ربهم د رب خپلنا مشفقون ویریدون کی دي، یعنی د خپل رب د عذاب نه ویریږي. ان بشکا عذاب ربهم د رب د دوی غیر مأمون بے خطر نه دی، یعنی د الله تعالی عذاب ډیر خطرناک دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.